السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو قرباس ثاني یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې د لو وردیر خال چرماب نه حاضر یم. څنګه تاسو کتل کتونکو دلته کې په چرماب کې د نوجوانانو یو لیگ را جوړ کړی دی، چرماب سوپر لیگ. په هر کال کې دیو دا لیگ را جوړی. ماشاءالله موږ دلته کې وکاتو دا یو نه یو میدان دی نه یو ګراوند دی، او په خوړ کې دیو ځان له یو ځای را جوړ کړی دی، په هغه کې میچ کوي. مالا چې کم قومونه گیم کوي نو دغه اسپتالونه چې دی نو هغه ویجاړي. مونږ نن راغلي یو دغه سوپر لیگ افتتاح له. زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم د دې چرماب چې څومره د دې ارګنایزر دي چې مونږ ته پکې دعوت راکړو نو د هغه افتتاح به کوو. او دلته په دې کې بلا شي کلاړیان هم راغلي دي، مشران هم دي، د هغوی سره به د کرکټ حوالې سره خبرې اترې هم کوو. نو راځئ زموږ سره. ذکر الله یوسف زینم دی او برکلی فویا سره تعلق لرم. هر ینګ یوت لپاره دغه د فټنس لپاره ضروری دی. یو خبره لازمي دغه ته ضروری ده چې په کوم ځای کې ګراوند نه آباد وي نلته به اسپتال نه دغه دا ویران وي. نو ان شاء الله دا یوت یو د ینګ کسان یو د لیگ خپ دغه باندې میشنه به کې وشو. ان شاء الله موږ भरपूर کوشش کوو چې د لپاره خو باقاعده د ګراوندونو یا نو د سی کم زموږ دغه نه کېږي. ان شاء الله موږ भरपूर کوشش کوو د لپاره کوو. زمون سره د دې سوپر لیگ چې چا ارنج کړی دی ارګنایزر واحد صاحب زمون سره موجود دی. هغه هم تاسو ته یو میسج درکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه ستاسو د ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ د کلي ته راغلی، د شړ خوړ ته راغلی، د دې وړو سره په دې پروګرام او په دې کرکټ کې شامل شوئ. زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. او بیا د دې خپل کلي د دې ټیمو او د دې کلاړیانو هم ډېره شکریا ادا کوم چې کال په کال باندې انشاءالله د خوړ له رونق ورکوي او په دې کې دا کیل جوړوي او د پالتو ګرځېدو او منډو ترړو نه دا واړه رامني او مازدیګر کې خپل ټیم ورکوي او دلته کیل کوي. انشاءالله چې भरपूर به موږ کوشش کوو چې په دې ځای کې د ګراوند لپاره زموږ کسان کم ناظمان کونسلران هر څه چې راغلي هغوی به کوشش کوو چې خپل ګراوند نورم کولاو کو سازه کو. او انشاءالله لکه د دې نه به بار ټیمان دلته راځي دې کلي ته او بار کسان هم راغلي. د هر ټیم نه پکار ده زموږ د کلي کلاړیانو له چې بای د دې خیال وساتي شو دا کله هم خوشاله شي، بې اتفاقي ونه کړي، لانجې ونه کړي که نه په اوله به کې زیاتې لانجې کېږي. نو انشاءالله چې موږ به پوره کوشش کوو چې دا هر څه به په خیر خیریت سره سرته رسوي. ورجیب نوم دی، سپر یونایټډ کیپټن یم. دلته د ټوینکل سټار چرماب چې کوم لیگ جوړ کړی او هر کال دا لیگ جوړی او د بار نه له دغه شان کلاړیان نازي. ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې د لیگ لم ښکلا ورکړه او دغه شان د کم کمیټي ارګنایزر چې دلته د دې ډېره شکریا ادا کوم چې نوجوانانو له د کیل موقع ورکوي په دې لڼ او تنګ خوړ کې دا حالانکې دا ګراوند ځای نه دی او کونسلران نه भरपूर دا مطالبه کوم چې کم سے کم چرماب له ګراوند ورکړي، ځکه چې دا یو داسې ټیم دی چې بهر هم زموږ د آیند سلطان خیل نه بهر دی ډېر زیات زموږ نمایندګي کوي. بندوبست وکړي. اوس به انشاءالله د لیګ افتتاح کوو ستاسو په لاسونو باندې. تاسو ټیم ډېره شکریا ادا کوم تاسو راغلي او نن موقع راکړه او زه خپل د کلاړیانو شکریا هم ادا کوم چې دوی ښه ونکړي. دوم ډېره شکریا ادا کوم. نن زموږ ابتدا او خاص کر په دې تورنمنټ کې موږ ډېر مسافر مس کوو، لکه خالد شو، اسحاق شو، ګل لالا شو. دا زموږ مسافر دی، به زموږ سفاري تورنمنټ کوو. اوس په دې تورنمنټ کې موږ مس کوو، هغې ته مس وایو په تورنمنټ کې. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ چرماب کې کرکټ سوپر لیگ افتتاح ده. ټول مشران راغلي او د بټو راغلي. ستاسو ټول ټیم شکریا ادا کوم او افتتاح باقاعده تاسو کوئ انشاءالله. چرماب سوپر لیگ د مشرانو خبرې تاسو اورېدې، د کلاړیانو خبرې تاسو اورېدې. چونکې دا ډېر زیات تنګ دی او خړ دی، خو
مشرانو یو کوشش کړی دی هلکانو دپاره د کھیل کود دپاره یو لیګ دی را جوړ کړی نن به هغه افتتاح کوو نو دغه افتتاح به راسه تاسو هم ګورئ